ډاکټر صاحب داسې نه ډېر ستړی یم چې نن ناروغان زیات شي چې بیروبار زیات شي. بېغمه شه که زیات هم شي که نه بیا هم په قصه کې مه کېږه زه خو یم که نه تا دې خدای ژوندی لرې راشه ډاکټر صاحب ته چې یې که نه زه ډېر خوشحاله وم زیات خوشحاله وم او بیا هم درته وایم که نه که مریضان ډېر راغله که نه بیا نو زه تا ته وایم چې دوایي لیکه نوم یې درته اخلم او لیکه یې ښه او د دوا سره به هم بلد شي د ناروغانو د تشخیص سره به هم بلد شي په دې کې زده کېږي که نه داسې خو نه دي چې سړی اول نه ډاکټر شي. ډاکټر صاحب ستا یو عادت مې ډېر خوښېږي ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب په ځای کې ډاکټر صاحب ناروغ دی الله شاګرده پوښتنه یې وکړه چې څوک دی ډاکټر صاحب راځئ که نه وچه که نه راشه راځئ راځئ ولکه چې د هغه پې مات نه کړي د قلمونو او د کاغذونو باندې ډېر نازولی زوی مې دی ډاکټر صاحب زوی مې ډېر نازولی دی ولکه دا دې څه پې کړي دي باش ډاکټر صاحب دا دې څه پې کړي دي دا خو بیخي داسې سیده دی بیخي تخته شوی دی ډاکټر صاحب همدغسې شخ پاتې شوی دی صاحب نو بس نه پوهېږم چې کومه مریضه یې لاندې کړی دی ډاکټر صاحب ته سمال سم یې معاینه کړي ډاکټر صاحب سم یې معاینه کړي بیخي شورې نه راځي شاګرده مړ خو به نه نه مړ خو دې خدای نه وکړي دا څه وایې څه وایې څنګه شوی دی صبر دلته کېږده چې څه شی دي سا پکې شته شاګرده سا پکې شته خو څه شی زیات خوړلي دي کلچې به یې خوړلي وي زه هم چې ډاکټر صاحب دا د چا زوی دی د ما زوی دی نازوم یې که نه خوراک خو ښه ورکوم نو خوار شي دومره کلچې وي چې سړی تیک کړي څنګه کلچې ډېرې خوړلي نو خو خامخا یې څه خوړلي دي که نه تا وویلې چې زما زوی دی نازولی زوی مې دی کلچې دې پرې زیاتې خوړلي دي که نه شودو چای به هم ورسره ښکلی وي ډاکټر صاحب چېرته چې میوه ده خوري صاحب چېرته چې خوراکونه دې صاحب کوي فشار یې ګورو که نه وینې فشار ګورې فشار یې وګورې دلته یې راته وکړه دلته یې راته وکړه صحیح ده دغسې آفرین دغسې شاباش همدلته صحیح ده که نه ها ولکه فشار یې بیخي ښکاري نه بیخي په شلو باندې هم تک نه کوي فشار نه لري صاحب فشار نه لري که نه فشار دې کومه شي صبر وکړه خبرې مه کوه لږ وږ ونیسه بس لرې که فشار ولیکل لرې که یو ستن خو ورته ولګوه که نه ډاکټر صاحب صبر وکړه یو وارې خو دې معاینه وشي که نه لاس به یې ټیټ کړه بیا دې پورته کړم داسې یا لکه نه کوي خبرې نه کوي ډاکټر صاحب داسې ستن ورکړه چې شاخ پاتې شوی دی چې دا شاګرده ستن راواخله ستن لږ رنګ شي او سایته ګلوبین ستن راواخله ولیکم او ولیکه او راواخله ښه لاړ شه دواخانې ته ښه صحیح ده ډارې کې راواخله ښه بله بس همدغه یو صحیح ده صبر دې ته کاغذ بیا راوړه ښه ښه راوړم صاحب دغه ده راوړم ډاکټر صاحب استون ګوري که نه شاګرده قربان بیخي رګونه یې نه خوریږي ما خو تا ته وویل چې مړ نه یې که نه خو تا ته ښه معلومات وشوی ډاکټر نه ژوندی خو دی که نه دا غب کې راځي اواز سټوسکوپ کې غږونه راځي او لاندې څه کې ګیم چالان دی څوک کلچې ډېر خوړلي معدې نه بیخي زور تېر شوی دی ډاکټر صاحب دغه ده ستن ډاکټر صاحب شاګرده عجله ورته ولګوه عجله دغه ده صاحب همدغه ستن ده صاحب عجله ورته ولګوه زویه خدای دې جوړ کړه شکر دی خدای دې جوړ شکر دی لږ غږ خو یې ووتو غږ یې ووته که نه بس نو دغه بېغمه شه چې صاحب ښه کېږي به بلکل به ښه کېږي صحیح ده ډاکټر صاحب
ستا ډکټري ماته معلومه ده صاحب هغه ځای ته واچوه د کچرې ځان ته واچوه ای لاس خو یې کات شي له خیر سره ټول شاخ پاتې و یو لاس خو یې کات شي برکت دې پکې د خپې مې لګې راټیټې که پورته که شاګرده ټوټې داسې راټینګې که که نه وایي چې ماتې نه کړي راټینګې که داسې لکه څه ماتې به شي نه ماتېږي که نه ماتېږي ولې ماتېږي ته بیا ته لکه راپورته که دغه دی پورته کوم دي صاحب پورته کوم دغه دی وی دغه دی شخي لاړه له خیر سره بچی انشاءالله بالکل ښه شو بالکل ټیک ټاک شو کېږي اوس یې څنګه وایي ډاکټر صاحب شاګرده ته یو څه دغه ورته ولیکه چې ولیکه؟ په کاغذ باندې معلم هم ورته ولیکه او د ګولۍ هم ورته ولیکه او شربت هم ورته ولیکه ښه او ګلوبین شربت ورته ولیکه او زر زر یې لیکه صاحب بچی ګلوبین شربت وکړه که نه بل او مرسوبین شربت هم ورته ولیکه بل او بل سټسکوپ معلم هم ورته ولیکه سټسکوپ معلومه بل او دغه هم ورته ولیکه یو دوستنې ورته ولیکه سسکتلین صحیح بس لاندې جمع که فیس هم چې واخله او دا د ستنو قیمت هم چې واخله ښه که نه ستنې خو دواخانه کې ورکوي که نه فقط فیس دې واخله صحیح ده خوښه مې ده ډاکټر صاحب ته څه وایې هغه زه کوم دا هغه به دې یوسې که نه دا څنګه یوسم ډاکټر صاحب نو تا څنګه راوړی و مخکې دا خو ما پوښه کړی و صاحب په شا کړی دی و که په غېږ کې دې راوړی و داسې مې په غېږ کې راوړی اوس خو دا د دې په څادر کې واچوه او شاته یې واچوه دغسې دا کار خو دې او یو کار به وکړي ښه دا لږ دا ستن چې کومه ده لږ دغه غواړي ستونزه او تکلیف غواړي که نه څادر کې به یوسې او لمر ته به یې واچوي ښه چې لمر ته دې واچوي او خپله به لږ نرم شي چې نرم شو خپله به لاسونه او خپې وخوځوي هوار به شي ښه ډاکټر صاحب وایم چې د یخې چې مات شي نو بس نو جوړ تیار به شي بالکل جوړېږي بې خبره شه ښه کېږي له خیر سره ښه کېږي دا کومک را سره وکړه ډاکټر صاحب دویم ډاکټر صاحب ته خو ډېر ښه سړی کومک را سره وکړه دغسې خدای دې خیر درکړي خدای دې خیر درکړي خدای دې خیر درکړي خدای دې خیر درکړي پښې وباسه پښې وباسه زر کوه نور راځي که نه راځي دغسې بس ډاکټر صاحب پارېږي چې شی دی ډاکټر صاحب بس خربوزه دې نه خوري نور دې هر څه خوري خوږه دې نه خوري خربوزه ډېر ښه بس ډېر ښه بیا راشم ډاکټر صاحب بس که ښه نه شو خیر دی خو انشاءالله ښه کېږي ښه هغه مشه پیسې دې ترې واخېستې او پیسې هلته اخلم راشه پیسې ته راشه لاس ورتېر که که نه داسې نه چې لاړ شي والله که مې په ژوند کې داسې ناروغ لیدلی وي نه مې د تشخیص په وخت کې لیدلی دی او نه مې د تخصص په وخت کې لیدلی دی او نه مې د پانتون د دورې په وخت کې لیدلی دی ډاکټر صاحب تا دې پیسې راکړې بس وایه چې وجب کېږي ده نو ما ته یې ولې راکوې خو تا نه خو زه د مازدیګر حساب غواړم که نه صحیح ده خوښه مې ده ډېر عجیبه ناروغ و ما نه دي د هغه ځای ورخ کو ښه ته مو څنګه شو فرق یې وشو او که نه ولنه په پنډ کې یې وړو که نه ښه کښېنه صحیح ده ګرمۍ واخېستې فکر کوم عجیب ناروغ و ډېر لږ راغلی و او داسې شوی یم خو ګوره دا ستن ډېر عجیبه ستن ده ښه کله چې لمر ته واچوي دا به خپله نرم شي دا وجې د وجود نه دي دا به ټولې نرمې شي کله چې نرمې شي نو حرکت هم پیل کړي بیخي زیات خوراک یې کړی و نو دا خو روژه ورباندې تېره شوې ده دا فکر یې نه دی کړی چې په روژه کې مې معده دومره کوچنۍ شوې ده دومره زیات خوراک د څه ضرورت دی و دې خدای دوست ته لږ ځان سره به دې احتیاط کړی وای دومره خوراک به دې نه کولی که نه نو چې پوهېږي چې تختې ته مې رسوي بیا خو لږ ځان سره احتیاط کوه که نه ډاکټر صاحب زمونږ خلک دي نو که خواړه پردي دي خېټه خو دې خپله ده که نه نو داسې خو څوک نه کوي که نه چې تمبه شي بس خوره او دا فکر مه کوه چې په معده باندې مې بد تاثیر کوي او ډاکټر صاحب که ستا دا نصیحت څوک ومني که نه نو بالکل به په ژوند کې هم ناروغه نه شي باید ویې مني یاره ډاکټر صاحب ستا په لاس کې خدای شفا اچولی ډېر سخت ډاکټر صاحب ناروغ دی وایم زه شعر دی ډاکټر صاحب وای هی ډاکټر صاحب وایم زه دا کوس دی ولې خیر سره هی ډاکټر صاحب دغسې ونې شي ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب وایم چې مخکې خو لږ ښه و دغسې سم دی ډاکټر صاحب وایم چې مخکې خو لږ ښه و په دقیق کې بس سم راوړه ویم بس
ویم باوړه اوس خو دغه یو ساعت مې هغلته لمر ته ویل کړه اوس صاحب همدغسې شاخ پاتې دی نه نرمېږي وایم چې دا څه پرې وشول یعنې تاثیر یې ونه کستن دغه یوه روپۍ تاثیر یې راباندې کړې نو زما دې ژبه ګونګه شي صاحب ته لاړ شه وځه لاړ شه لاړ شه ما ته پرېږده لاړ شه وځه دې باندې کښېنه ډاکټر صاحب ګورې صبر وکړه صبر وکړه صبر وکړه یو وار خو یې خلاص کړه که نه ډاکټر صاحب خدای دې خیر ډېر ښه شوی دی شاګرده ښه دی ډېر ښه شوی دی خو دې سړي کې ما ته تچل ښکاري څه به یې تچل دی پکې ته چا صبر وکړه زه یو وارې داسې دغه کوم که نه چشمې مې لاړې چشمې مه غورځوه تا کتاب ورته ګورې نه صبر وکړه ما ته چل راځي لږ یې محکم ونیسه ښه صحیح ده ګوره کله چې داسې ناروغانو سره مخامخ کېدې زما شخصي تجربه نه ده د هغې نه به هم کار اخلې صحیح ګوره دا سړي کې مشکل دا دی که نه چې چېرته دا پلار څه دی ته خو د هغه تېر کړی دی که نه روژه یې تېره کړې ده سړی لږ دغه شوی دی ډنګر شوی دی کمزوری شوی دی بس نازونه او نزاکتونه یې پلار ته شروع کړي دي وایي چې بس ګرځوي مې دي اوس وګوره دا خو زه ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب دا نمبر کړ ډاکټر صاحب ودرېږه داسې ټوکې در سره ګورم ګوره به ځه وځه در سره وځه کېنه ډاکټر صاحب په ژوند کې مې داسې ډاکټر نه و لیدلی دا زما شخصي تجربه وه ومې منله پلار یې راوغواړه د بله لاره باندې لاړ شي دلته راشه سر کوه مونږ دغه په دې مریض باندې خولې ته او پوزې ته راوځو څه شوې راشه راشه لومړی ته یې مړنګه کړې ده څه شو زوی دی زوی مې نو څه شو نو بس نو ځمکه شاوده شوه زما زوی پې ننوتو تاسو دا مې راوړی که نه څنګه زوی و چې تا یو وارې په غېږ کې راوړو او بل ځل دې په شا باندې راوړو او بیا ځمکه چاوده شوه پې دننه شو دلته نه یې بټوه کې نه یې نه تړه خو وروچکې و که نه څه شی خو دلته خو نه ښکاري ګوره چې سپین ږیری نه وای لکه څنګه مې چې زوی درته وډابه ته مې هم ډبولې ودې ډبوه ولې او تا ته هم وایم کله چې کور ته لاړ شي که نه ښه کوتک به راواخلې سم به یې وډبئ ولې ځکه به یې وډبئ چې دا نازولی و نازولی خو د دې په ځای چې ستا ورباندې خمره وشي تا ته عزت درکړي تا ته خدمت درکړي ځان یې په تا باندې بوج ګرځولی و په غېږ کې دې ګرځو په شا دې ګرځو ښه ولې نه د جوړ ولې شي دا د ډېرو نازونو برکت و که چېرته څوک زوی ته ناز ورکوي نو تعلیم دې ورباندې وکړي که زوی ته ناز ورکوي نو سمه تربیه دې ورکړي که زوی ته ناز ورکوي هغه ته د ښکلی نوم غوره کړي که زوی ته ناز ورکوي هغه ته دې په ښکلي نسب کې ښکلی واده وکړي ښه اوس څه شو زوی مې لاړه اوس به داسې وکړي چې کې به الله تعالی بېشک لاړ به شي سم به یې دباو کړي زوی دې نازولی دی فقط په تا باندې ببو غوښته ببو غوښته زه تاسو ته هم وایم که نه لیدونکو هغه څوک چې پلارانو سره داسې کار کوي که نه چې د پلارانو د اوږو بار وي هغوی د له دې کار نه لاس واخلي که نه نو خدای په خاطر پلار چې اولاد غواړي خو د دې دپاره یې غواړي چې په راتلونکي کې په خمر شي که نه نو داسې نه که نه لکه د ده غوندې د اوږو بار وګرځي ډاکټر صاحب وایم چې ما ته خبرې د غوږ ونیسئ اوس به زه هم خوښ شمه به ما باندې خوړی هی زویه ډېره شکرې نه شکرې مې در باندې وخوړې تا به خوښ شم اوس به ګوره نو ځنو لاړ شه شاګرده قربان ودرېده زما تجربه به منې زه تجربه مې ومنله څنګه به یې نه منم